سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، پوښتنه مینه په دې هیله چې روغ جوړ بایسته او د صحت جامې پر تن ولرئ. بیا خپلې وعدې سره سم د ټیکنیکل ریسرچ چینل څخه تاسو ته یو ویډیو وړاندې کوم. هغه ویډیو د اپلیکیشن دویمې برخې جوړول دي. څنګه کولی شو چې اپلیکیشن دویمه برخه جوړه کړو یا بشپړ کړو. ما د اپلیکیشن لومړۍ برخه ویډیو خپره کړې ده یوټیوب چینل کې. همدې ویډیو په کمنټ کې به تاسو لومړی هغه ویډیو وګورئ، دویمه پسې دا ویډیو وګورئ چې هغه مو نه لیده دا څنګه دا تاسو نشئ جوړولی اپلیکیشن. لومړی به هغه ویډیو ورته ګورئ، هغه هم چې ولیده بیا به دا ویډیو وګورئ. تاسو به څه کوئ؟ بشپړ اپلیکیشن جوړ کړئ. ملګرو اوس به راشئ اپلیکیشن جوړولو اپ ته به راشئ. دا به ټلګرام چینل کې د اپلیکیشن موجود دي، دا به ځان ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن جوړول، اپلیکیشن یا پروژه خلاصول، اپلیکیشن ذخیره کول، دا موږ ویلي. اوس اپلیکیشن ته مطالب اضافه کول، دا مو ویلي وو. ښه په اړه معلومات اضافه کړئ. ښه دې ځای به کلیک وکړئ. اوس ما دلته څو پروسې درسره کړي دي. غوره ویناوې نوم یې دی، غوره ویناوې جوړونکی ټیکنیکل ریسرچ. نو وټساپ نمبر به زه خپل پکې ورکړم، وټساپ شمېره هم پکې ورکړم. اوس به پکې زه برېښنالیک ورکړم، خپل ایمیل ادرس مې پکې ورکړه. دلته به زه ویب سایټ که لرئ ویب سایټ پکې ورکړئ، که نه یې تېر شئ. دې ځای صحیح ده. را به شئ په دغې تایید اپشن باندې به کلک واخلئ. دا به ستاسو ثبت شي معلومات. ښه دویم بله برخه کې به راشئ. دلته اپلیکیشن تصویران اضافه کول، یعنې مطلب اپلیکیشن باندې تصویر لګول، اپلیکیشن په نورو برخو تصویر لګول د غونډ درته څرګندېږي. ګوره اپلیکیشن په آیکن باندې اپلیکیشن شاته د کتاب شاته تصویر، ورسره څنګ کې د اپلیکیشن مینو تصویر، جوړونکي تصویر او د اولې صفحې تصویر، دا شکل تاسو ورکولی شئ. زه به راشم دې مې به کلیک واخلم، تغییرول په دې مې به کلیک واخلئ. دلته ملګرو تاسو دې کې کوم ورته غوره کوئ چې دې کار تاسو غوره کوئ. ورته کنې ګالرۍ څخه بل تصویر راخلئ، ګالرۍ له به لاړ شئ. یو تصویرانو غونډه سفر ووړي، نو دې کې چېرې یو تصویر تاسو ورته انتخاب کړی هغه به ورکړئ ورته. زه به ورته د خپل چینل لوګو انتخاب کړم، دا به ورته ورکړم. لږه به یې کوچنی کړئ او په دغې سیو کاپي مې به کلیک واخلئ. دغه سیو کاپي مې به کلیک واخلئ. دا به چیر شي ستاسو دغه به سیو شي. بېرته به راشئ او دلته به په دې باندې کلیک واخلئ. دې باندې چې کلیک واخلئ د کتاب شاته تصویر به ورته چینج کړئ. ګوره دا کوم ځای باندې چې لیکنې پرتې دا دغسې شکل ورکوئ، که نه ګالرۍ نه دغه ځینې راواخلئ. دې باندې کلیک وکړئ او راوبهیږئ. بېرته به دې باندې کلیک واخلئ. اوس د مینو شا تصویر دی، کوم تصویر ورته انتخابوئ. مینو شاته مطلب په دغې طریقه باندې جوړولی شئ. د جوړونکي تصویر دی. ګوره دا ورته دا انتخابوئ. دا همدغې څخه راشئ، ګالرۍ څخه تصویر انتخابوئ، خپل تصویر واخلئ. دا بولئ د اولې صفحې تصویر دا دی. مطلب کله چې موږ تاسو دغه خلاصوو څنګه اپلیکیشن دغه صفحې دغه عکس به راوړي. دا چیرې تاسو خوښ یې هغه په ولګوئ، ګالرۍ نه هم را ایستی سئ. ملګرو دا پروسه چې پای ته ورسېده بېرته به بیک شئ، شاته به راشئ. اخري دغې صفحې له به راشئ. اپلیکیشن مخکې لیدل، تاسو اپلیکیشن لیدلی شئ. دې لپاره وګورئ چې مطلب تاسو اپلیکیشن کې څه غلط نه دی. دلته به راشئ، دغه ځای کې یو پیغام درته پرېښی، تاسو به بېرته راشئ. په دې به کلیک واخلئ. داسې ګوره ما دا تصویر دغسې تصویر غوره ویناوې ګوره جوړونکي نوم رااخیستی، د کتاب لوستل. دغه ځای به کلیک وکړئ. ګوره ورته غوره ویناوې لیکونکی ټیکنیکل ریسرچ. دې به کلیک واخیست. هغه کوم معلومات چې تاسو پکې اچولي دي هغه به کلیک به وکړئ. ګورئ دا معلومات چې دي ما اچولي دي. تاسو په اچولي غونډ به وګورئ او کلیک به وکړئ. دغسې تاسو ته څرګند شي چې سم دي یا سم نه دي. که بیا سم نه وي بېرته بیا ایډیټ ځای له راشئ. اوس به دې ځای له راشئ. ګوره دې ځای کې به وګورئ چې تاسو د اپلیکیشن په اړه اوس درته وایي چې اپلیکیشن نوم چې دی غوره ویناوې لیکونکی ټیکنیکل ریسرچ، ویب سایټ نشته دی، برېښنالیک دا دی، وټساپ نمبر دا دی. اوس زما عکس په نه لګېږي، زه باید بېرته لاړ شم هغه ځای کې به خپل عکس په لوګو په ولګوم. بېرته داسې لګېدلی په نه دی. شاته به بېرته لاړ شئ، بېرته به بیک شئ. ملګرو اخري لارښوونه دا ده چې تاسو باید دغه ځای له راشئ.
او ذخیره کول اپ ذخیره کول دلته به راشئ او دلته به تاسو انګلیسي تورو کې یو کوډ ورته ورکړئ یو نوم ورته انتخاب کړئ دغسې او په تایید به کلیک وکړئ هلته یادونه وکړم چې تاسو به دا هغه موبایل کې سبقوي اپلیکیشن چې کم ورژن لري لکه J1 J2 J3 S2 S3 S4 او دغه موبایلونو کې تاسو دا اپلیکیشن سبقولی شئ دې نه علاوه یو موبایل کې هم دا نه ثبت کیږي نه ذخیره کیږي نو دلته تاسو ته خبرداری درکړي چې دا چې دې ځای کې نه ذخیره کیږي دلته یوه لارښوونه درته لیکلې را به شئ لارښوونه به وګورئ دغې لارښوونه برخه کې به تاسو دا ګورئ ملګرو دغه ځای کې درته لیکل چې دغې ورژن موبایلونو کې دا کار کوه ملګرو د اپلیکیشن جوړولو مکمله ویډیو ختمه شوه په دې هیله چې خوښه شوې وي دا چې ویډیو مو خوښ شوي نو زما یوټیوب چینل سره لایک سبسکرایب کړئ داسې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته ژر در ورسیږي الله په امان ښې چارې ښه وخت